په زړه چې غم د جانان بار نه یم مزه نه کوي، زه چې اوس هر وخت بیقرار نه یم مزه نه کوي، او اوس د تا یاد سره عادت شوم اوس پروا مه کوه. اوس د تا یاد سره عادت شوم اوس پروا مه کوه، اوس چې تمامه شپه بهدار نه یم مزه نه کوي، او نن یې په سپینه کیسه پوی کړم صفا یې وویل. نن یې په سپینه کیسه پوی کړم صفا یې وویل، عارفه بس زه د تا یار نه یم مزه نه کوي. د عارف سلطان صاحب په دغې شعرونو په ډالۍ سره زه یم وجهت الله پښتون او تاسو ګورو صدای ادب. د صدای ادب ټولو کتونکو ته د نیکې هیلې احترامات او هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به ښه یو ټیک ټاک وي، الله دې وکړي چې ټول ښه وي او د صحت جامې یې په تن وي. ملګرو چې کومو مینوالو موږ ته په اس ام اس یا د فیسبوک یا د جیمیل مختلفو طریقو باندې چې کوم مینوالو موږ ته د عارف سلطان صاحب شعرونه غوښتنه کړې وه، د هغو موږ ته ریکویسټونه کړي وو. نن د هغو په غوښتنې باندې چې کوم تاسو ته سکرین باندې ښکارېږي، د کومو ملګرو موږ ته اس ام اس کړي، هغه اس ام اس تاسو ته په ښکارېږي. د هغو په غوښتنې باندې نن راغلي یو د میخاني عارف سلطان صاحب خواله، چې هغه به سره به یو څو د پښتو ادبي خبرې کېږي او دی به موږ ته خپل شعرونه هم ډالۍ کوي. السلام علیکم عارف سلطان صاحب. وعلیکم السلام. وجاهت بھائی زه د تاسو صدای حق والو ډېر مشکور یم، د ټولو مینهوالو ډېر شوقین یم، مشکور یم چې دو ما سره دومره مینه کوي چې جای په جای ما بیا بیا ډیمانډ کوي یا ما غواړي. زه کوشش کوم چې دو سره مینه وکړم. عارف سلطان صاحب اول خو د خپلو مینهوالو ته خپل تعارف په خپله وکړې نو ښه به وي. زما نوم عارف سلطان دی، زه د کونډي قوم سره تعلق لرم، د میخاني کلي یو. دغسې شاعري خو موږ ماشاءالله چې یوه موده کېږي 30-35 سال کېږي چې شاعري سره مو جوړ ده. دغسې مجاهد بھائی عارف سلطان صاحب چونکې موږ خپل مقصد طرف ته به راځو، مینهوالو ته به خپل شعرونه ډالۍ کوو، هغو مقصد هم موږ دا وي د ټولنې او د ادب خپرونې، نو مینهوالو ته به کوم کلام شریکوي، هغو سره به کوم شعرونه ډالۍ کوي؟ بس وجاهت بھائی خواري کوو چې مینهوال خوشحالي. د حسن نه د پټه پټه غلا نه کوم، د حسن نه د پټه بده ده. زبردست. د حسن نه د پټه پټه غلا نه کوم، بده ده چې مینه په ښکارا او برملا نه کوم، بده ده. ډېر زبردست. د حسن نه د پټه پټه غلا نه کوم، بده ده چې مینه په ښکارا او برملا نه کوم، بده ده. زبردست. منم لیونی یم دا ستا د مینې دی چې شک نستا. منم لیونی یم دا ستا د مینې دی چې شک نستا، بې شکه خو ژوندون لا په سارا نه کوم، بده ده. زبردست. هم دوباره منم لیونی یم دا ستا د مینې دی چې شک نستا، زبردست. بې شکه خو ژوندون لا په سارا نه کوم، بده ده. اغیاره راځه نن چې په دې وخت خبره سپینه کړو، اغیاره راځه نن چې په دې وخت خبره سپینه کړو، د تا غوندې خو زه سبا سبا نه کوم، بده ده. زبردست. ډېر اغیاره راځه نن چې په دې وخت خبره سپینه کړو، د تا غوندې به زه سبا سبا نه کوم، بده ده. زبردست. زړګیه زه خو وایم چې جمع به یې کو پرېږده، زړګیه زه خو وایم چې جمع به یې کو پرېږده، چې ووایي چې زه به داسې بیا نه کوم، بده ده. زبردست. زړګیه زه خو وایم چې جمع به یې کو پرېږده، چې ووایي چې زه به داسې بیا نه کوم، بده ده. زما رضا که نه کوې جه خیر ده نیور مایند، زما رضا که نه کوې جه خیر ده نیور مایند، جانانه خو چې زه د ستا رضا نه کوم، بده ده. ډېر اعلی. دا هم دوباره وایه. زما رضا که نه کوې جه خیر دی نیور مایند، جانانه خو چې زه د ستا رضا نه کوم، بده ده. د خپلې بېوسۍ واله وکړم که د ستا مینه، د خپلې بېوسۍ واله وکړم که د ستا مینه،
چې آن کوم بده ده چې دان کوم بده ده ډېر زبردست د خپلې بې وسۍ والا وکړم که د ستا مینه چې آن کوم بده ده چې دان کوم بده ده زما هر امتحان او آزمایش چې پوره وختې زما هر امتحان او آزمایش کې پوره وختې عارفه اوس چې تا سره وفا نه کوم بده ده ډېر اعلی ډېر زبردست عارف سلطان صاحب په دې یو غزل خو هم نه کېږي مینهوال د ستا شعرو سره ډېره مینه لري ډېر خوښوي په زرګونو مینهوال چې ستا شاعري ګوري په یوټیوب کې په فیسبوک کې او نور سوشل میډیا په دور باندې نو هغو ته یو څو شعرونه نور ووایه نو ښه به څو نور شعرونه عرض دي خپلو مینهوالو ته خپلو مسافرو یارانو دوستانو ورونو ته د ټولې علاقې پښتنو ته زما په حال په درد او غم د خوشحالي کړې ده زما په حال په درد او غم د خوشحالي کړې ده زما مرضي باندې دې تل خپله مرضي کړې ده زما په حال په درد او غم د خوشحالي کړې ده ما په مرضي دې همیشه خپله مرضي کړې ده زه به دې چشه یادومه چاته زه به دې چشه یادومه چاته ما سره دې نور خو پرېږده چې تس دیدن چې دې نیستي کړې ده زه به دې چشه یادومه چاته ما سره دې نور خو پرېږده چې تس دیدن چې دې نیستي کړې ده زه به دې چشه یادومه چاته ما سره دې نور خو پرېږده چې تس دیدن چې دې نیستي کړې ده څه خو سړي باندې کیسه اړوه بیا غږېږه څه خو سړي باندې کیسه اړوه بیا غږېږه په کوم سبب دې دومره ظلم او زیاتي کړې ده شعر ده که د ازغو په چوکو لار ده اوس مې ویلي دي بس که د ازغو په چوکو لار ده اوس مې ویلي دي بس نن به د یار دیدن کوم زړه مې مستي کړې ده که د ازغو په چوکو لار ده اوس مې ویلي دي بس نن به د یار کوڅې ته جم زړه مې مستي کړې ده خاونده زه توبهګار یم زه ګناهګار یم ډېر خاونده زه توبهګار یم زه ګناهګار یم ډېر معاف مې که ما که چېرته مینه مجازي کړې ده خاونده زه توبهګار یم زه ګناهګار یم ډېر معاف مې که ما که چېرته مینه مجازي کړې ده خپله چې هر څه یم بادشاه مې که ګدا مې ګڼې خپله چې هر څه یم بادشاه مې که ګدا مې ګڼې خو تا زما په زړه ټول عمر بادشاهي کړې ده شعر ده هغه یو ځل و ګپ شپ شعر زړو ته هغه یو ځل و چې محفل کې په رقیب راغلمه هغه یو ځل و چې رقیب په محفل کې په رقیب راغلمه ته خو خبر یې له دې بیا یې بدماشي کړې ده هغه یو ځل و چې محفل کې په رقیب راغلمه ته خو خبر یې له دې بیا یې بدماشي کړې ده ما سره تا ملګري ونه کړه خدا ومنه ما سره تا ملګري ونه کړه خدا ومنه چې دستا یاد ما سره کلکه ملګري کړې ده شعر ده مینه منه ما خو تا ته پته ده چې تا په سر خو منه ما خو تا ته پته ده چې تا په سر خو عارف د ډېرو شو یارانو زړه بدګي کړې ده منه ما خو تا ته پته ده چې تا په سر خو عارف د ډېرو شو یارانو زړه بدګي کړې ده دا یو شعر بل د خامخای زړی یې واړه خوښوي موبایلو چې رایسي مستانه صاحب زړی یې واړه خوښوي موبایلو چې رایسي عارف چې چیرته په محفل چې شاعري کړې ده شکریه عارف سلطان صاحب ډېر ښکلي شعرونه راته ویلي د شاعري هر سړی شاعري کوي خو د عارف سلطان زبان کې یو داسې اثر لري چې هغه خپل شعر په خپله ژبه باندې وایي نو د هغه خوند هغه مزه یو په سره باندې سي نو یوه وړه غوندې کیتا که ملګرو ته یو بله ډالۍ کړي د وجاهت دپاره یوه کیتا سپیشل واده یې وکړله چې نن به خامخا راځمه واده یې وکړله چې نن به خامخا راځمه
لکه د تل غوندې واده یې بیا په غوږ تېره کړه زبردست دا هم دوباره وایه واده یې وکړله چې نن به خامخا راځمه لکه د تل غوندې واده یې بیا په غوږ تېره کړه ډېر مو یې وکړو انتظار بس دې اوس نه رادرومي ډېر مو یې وکړو انتظار بس دې اوس نه رادرومي عارفه جا جوړه کیسه یې بیا په غوږ تېره کړه. ډېر اعلی مینوالو په نننۍ خپرونه کې موږ سره عارف سلطان میخاني کلي سره تعلق لرونکی موجود و. په مخته خپرونه کې به انشاءالله که ژوند و عارف سلطان سره به یو بیا ملاقات هم کېږي په محفل شکل چې که مخته بل په صدا یاده پروګرام کې به یو بل ښه ادیب شاعر سره ملاقات وي تر هغې پورې موږ ته اجازت راکړو او که تاسو چېرته موږ سره خپله ویډیو شریک کول غواړو نو په جیمیل آی ډي باندې وجاهت پښتون @gmail.com .pk یا چې کوم په سکرین باندې تاسو ته د موږ واتساپ فیسبوک پاڼه ښکارېږي په هغې موږ سره لیږلی شو نو تاسو به انشاءالله موږ ته د صدا ادب کې د ګډون حصه درکوو. والسلام.